لمر لوېدل. حضرت عمر بن عبدالعزیز د ماسپښین د لمانځه د ادا کولو نه وروسته له نبوي جومات نه راووت چې ناڅاپه یو سپور په دروازه کې ودرېد. د سپاره څېره په ګردونو پټه، د لوږې توندې او ستومانۍ نه نور مړاوی شوی و. هغه عمر بن عبدالعزیز د لاس په اشاره ځان ته متوجه کول غوښتل، خو حلق یې وچ و. هېڅ غږ یې تر خولې راونوت. له آس نه راکوز شو، د لیک د رایستلو لپاره یې لاس په جیب کې دننه ویست او د عمر بن عبدالعزیز په لوري ور وړاندې شو، خو 2-3 ګامه وروسته یې تندک وخوړ او په ځمکه راپرېوت. له دې سره ستومانه آس هم راوغورځېد. دغه سپور زبیر و. خلکو هغه پورته کړ، د جومات حجرې ته یې یوړل. لږ ځنډ وروسته چې هغه بیرته راپخوت شو او سترګې یې وغړولې، دغه مهال عمر بن عبدالعزیز د هغه په مخ اوبه ورشیندلې. هغه پیاله ونیوه، د اوبو د څښلو هڅه یې وکړه، خو عمر بن عبدالعزیز ویل لږ صبر وکړه، تا اوس هم ډېرې اوبه څښلې دي. داسې ښکاري چې تا له څو ورځې نه څه خوړلې دي او نه هم څښلې دي. لومړی لږ څه وخوره او بیا به اوبه وڅښې. د عمر بن عبدالعزیز په اشاره یو سړي د هغه مخ ته خواړه کېښودل، خو هغه وویل نه، زه تږی یم، او بیا یې په وارخطایۍ لاس جیب ته یووړ تر څو لیک راوباسي. ما پخوا هم ډېر وخت تېر کړی دی، خو دا لیک. هغه خپل جب تش ولید، حیران شو. عمر بن عبدالعزیز وویل ستا لیک ما لوستی دی. ستا د آس غورځېدل او ستا بېهوښي نه باوري شوم چې تا کوم ضروري پیغام راوړی. زبیر وویل نو ته به د محمد بن قاسم لپاره اوس څه وکړې؟ عمر بن عبدالعزیز ځواب ورکړ زه دمشق ته ځم. دا یې وویل. یو ملګري ته یې وکتل او ویل زما آس تیار دی؟ هغه ځواب ورکړ هوکې. زبیر وویل زه هم در سره ځم. هغه ځواب ورکړ نه، ته استراحت وکړه، ته سفر ډېر ځپلی یې. زبیر وویل نه، زه بالکل روغ یم. زما د بېوسۍ لامل سفر نه، زما اندېښنه ده او نارامي مې ده. که دلته پاتې شم لږ انتظار به راته تر سفر ډېر زیات ګران وي. عمر بن عبدالعزیز وویل ډېره ښه ده، ته ډوډۍ وخوره. زبیر په بیړه بیړه څو مړۍ وخوړې، اوبه یې ورپسې وڅښلې او جګ شو او ویل زه تیار یم. عمر بن عبدالعزیز یو عرب ته د بل آس د تیارۍ امر وکړ. زبیر ته ویل ته لږ کښېنه. زبیر وویل که ستا حکم نه وي زه تر ناستې په ولاړه ښه یم. په ناستې پر سړي د ستومانۍ او خوب حمله زیاته تونده وي. عرب وپوښتل تا په لاره بالکل خوب نه دی کړی؟ زبیر ځواب ورکړ ورځې مې نه دی کړی، خو د شپې به کله کله بېهوښه غوندې ویده شوم. عمر بن عبدالعزیز پوښتنه وکړه په لاره کې د څو آسان بدل کړل؟ زبیر وویل له ارور نه تر بصرې پورې مې د لارې په هره پیره کې آس بدلوه، خو له بصرې نه وروسته مې د وخت د کمي په خاطر نیغه د سارا لار غوره کړه، او کله کله به مې 4-5 منزله په یو آس مزل کوه. له دې آس نه پرته ما 4 آسان نور هم په لاره کې وزغلول او بالاخره مړه شول. عمر بن عبدالعزیز وویل خلکو د محمد بن قاسم د فتحو داستانونه په تعجب اوریدل، خو د کوم سالار سره چې ستا په شان پوځیان وي د هغه لپاره داسې کلا نشته چې فتح نشي. خادم راغی ویل آسونه تیار دي. عمر بن عبدالعزیز او زبیر له حجرې نه راووتل او په آسونو سپاره شول. سلیمان طلسم نه د محمد بن قاسم د روانېدو خبر رسېدلی و. هغه ته دا هم معلومه شوې وه چې له اروره تر مکران او د ایران په هر ښار کې د هغه ډېر تود هرکلی شوی دی، او یزید د بغاوت له ویرې هغه ته د زولنو اچولو جرأت نه دی کړی. دې خبرونو د بدل او انتقام په اور تیل وپاشل. خپل ټول غشي یې ولیدل او په دې کې تر ټولو ډېر تیز او خطرناک غشی و د هغه لپاره وټاکه. محمد بن قاسم ټول برخلیک او اختیار یې صالح ته ورکړ او صالح یې بصرې ته واستو. دا غشی صالح و، د غازی محمد بن قاسم بدترین دښمن. د بصرې خلکو چې څومره په ناکرارۍ او اندېښنه د محمد بن قاسم د ورتګ انتظار کاوه، صالح وپوهېده چې
دلته له هغه سره څه بد سلوک وکړي خلک به بغاوت ته تیار شي. هغه محمد بن قاسم په زنځیرونو کې تړلی له بصرې نه واسط ته بیول غوښتل، خو کله چې د بصرې د خلکو احساسات جوش او جذبه یې ولیده خپله اراده یې بدله کړه. یو ماښام د محمد بن قاسم قافله 10 میله بصرې ته نږدې یو کلي ته ورسېده. د کلي خلکو ته معلومه شوه چې د سین فاتح او د سلیمان بندي محمد بن قاسم یوه شپه دلته پاتې کېږي. د کلي نارینه ښځې او ماشومان د پوځي چوڼۍ په مخه کې راټول شول. ښځې د محمد بن قاسم نه پرته د هغې نجلۍ د لیدو لیواله وې چې فریاد یې د سند تاریخ بدل کړ. د محمد بن قاسم په لیدو ډېر ځوانان پرې ورټول شول. ډېر لاسونه په یوه وخت کې د هغه د آس جلب ته ور وغځېدل. ښځو له پوړې چوړۍ نه لږ لرې هغه اوښان ودرول چې ناهید او زهرا پې سپرې وې. دوی هغوی خپلو کورونو ته بوتلې. د چوڼۍ ساتونکو مالک بن یوسف ته وویل چې صالح چې په لاره کې د محمد بن قاسم سره د خلکو ښه سلوک او هرکلی ولید سخت خفه او اندېښمن شو. هغه دا خطر احساس کړ چې د بصرې خلک ښایي په زیات جوش او جذبه د هغه هرکلی وکړي. له هغه سره دا اندېښنه هم ده چې د ناهید غږ به د دوی په خلاف سخت خطر را ولاړ کړي. ځکه خو هغه دا پرېکړه کړې چې محمد بن قاسم سیده واسط ته بوځي او دغه نجونې هم باید بصرې ته ونه رسېږي. ښایي هغه تر سهاره په خپله دلته را ورسېږي. د چوڼۍ مشر د صالح هغه لیک مالک ته ورکړ چې دوی ته یې هدایت کړی و د ده تر څنګ د ده تر ورتګ پورې محمد بن قاسم باید همدلته ایسار کړي. مالک بن یوسف د تیر سفر په دوران کې محمد بن قاسم له نږدې ولید او له هغه سره یې زیاته مینه پیدا شوې وه. د هغه دا ګمان و چې د بصرې د خلکو جوش او جذبه به د محمد بن قاسم په اړه د سلیمان اراده بدله کړي. واسط د ولید له وفات نه وروسته یو ځل بیا د بهرنیو دسیسو مرکز شوی و. د هغه دا تمه نه وه چې هلته به د محمد بن قاسم په ملاتړ د چا غږ اوچت شي. مالک د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته په ناکرارۍ یوې او بلې خواته قدم وهم. بالاخره په یوه مضبوطه اراده د محمد بن قاسم خیمې ته ورننوت. محمد بن قاسم د شمې رڼا ته څه لیکل. مالک ورته وویل تاسو که د چا په نامه څه پیغام استوئ زه به یې بندوبست وکړم. محمد بن قاسم ځواب ورکړ نه دا لیک نه دی. زه د یو نوي ډول منجنیق نقشه کاږم. زما په ګمان به په دې ډبرې ډېرې لرې او په نښه برابرې وویشتل شي. مالک ځواب ورکړ په دې وخت کې ته باید د ځان په باب څه فکر وکړې. محمد بن قاسم ځواب ورکړ زه یو فرد یم او منجنیق ته د یو قوم ضرورت دی. که زه یې بندي کړم ته یې پخپله دغه نقشه امیرالمؤمنین ته وروړه. مالک وویل ستا د برخلیک پرېکړه شوې ده. ته به د بصرې پر ځای نیغ واسط ته ځې. محمد بن قاسم ځواب ورکړ زما پخوا هم دا ګمان و چې دوی به بصرې ته زما د بیولو غلطي ونه کړي. مالک وویل اوس ته د ځان په باب پرېکړه کولی شي. د واسط ډېر لږ خلک به ستا په ملاتړ غږ اوچت کړي، خو په بصره کې به زرګونه مجاهدین ستا په خاطر سرښندنې ته تیار شوي وو. صالح به نن شپه یا سبا سهار څه وخت دلته را ورسېږي. بیا به زموږ هر تدبیر بې نتیجې وي. اوس همدا یوه لاره شته، ته دغه نجونې در سره ملګرې کړه او بصرې ته ولاړ شه. هلته هر کور ستا لپاره مضبوطه کلا ده. اوس جګ شه، وخت ډېر نازک دی. محمد بن قاسم ځواب ورکړ زما د ژوند د ساتنې لپاره ته د څومره مسلمانانو ژوند قربانول روا ګڼې؟ آیا له دې نه وړاندې د بصرې د خلکو بغاوتونو اسلامي نړۍ ته څومره زیان رسولی دی؟ آیا زما ژوند دومره ارزښتناک دی چې باید د لکونو مسلمانانو تورې یو په بل راوچتې شي، په زرګونو ښځې کونډې او ماشومان یتیمان شي؟ که زه دومره مسلمانانو د تباهۍ د مخنیوي لپاره قربان شم هم نو ستا په ګمان زما ژوند خوشې له لاسه ووت. دا د مسلمانانو بدمرغي ده چې خلافت یې په پاچاهي بدل شو، خو د مسلمانانو اکثریت اوس هغه د خلیفه په نامه د منلو غلطي کړې ده. او اوس به زما بغاوت یوازې د خلیفه سلیمان په خلاف نه وي، بلکې د هغه اکثریت قوم په خلاف به وي چې
سلیمان خپل خلیفه بولي، خو امکان لري چې زما له قربانۍ نه وروسته خلک په خپله دې اشتباه وپوهېږي او په دوی کې داسې ټولنیزه بیداري راشي چې سلیمان سمې لارې ته راواړوي او یا لږ تر لږه له سلیمان نه وروسته د خلیفه په انتخاب کې دومره هوښیار شي چې سلیمان غوندې بل څوک به راوړاندې نه شي. که زما انجام په خلکو کې دا اثر وکړ او خلک دا احساس کړي چې امارت د کورنۍ په میراث غلطي کړې ده او دوی له سلیمان نه وروسته د دوی د کورنۍ د کوم بل سړي پر ځای د مسلمانانو یو صالح سړي ته د خلافت منصب وسپاره، نو دا یو داسې مقصد دی چې زه پرې قرباني د ژوند تر ټولو ستره نیکمرغي او سعادت بولم. مالک بن یوسف بې ځوابه شو او ویل ستا پرېکړه نه بدلېدونکې ده، زه خپله ماته منم، خو د هغو نجونو په باب ته څه سوچ کوې؟ د چوڼۍ مشر ماته وویل چې صالح د بصرې د خلکو د بغاوت له ویرې دوی هم واسط ته بیول غواړي، خو زما په ګمان که دوی بصرې ته ونه رسېږي خلک به لا زیات وپارېږي. د بصرې په هر کور کې د ناهید د ورتګ انتظار دی. آیا دا غوره نه ده چې دلته د صالح له رسېدو نه مخکې دوی بصرې ته واستول شي؟ محمد بن قاسم له لږ سوچ وروسته وویل زما سره یوازې دا غم دی چې ناهید د زبیر میرمن ده او صالح زما په څېر زبیر هم خپل دښمن ګڼي، خو بیا هم زه د دې امید نه لرم چې هغه به له ناهید سره د بد سلوک جرأت وکړي. مالک ځواب ورکړ ما څو کاله له صالح سره تیر کړي دي، هغه انسان نه دی، مار دی. که د هغې نجونو په باره کې د ده تر خوله یوه بده کلمه ووځي نو زما په شمول زما ملګري مرګ ته تیار یو، ځکه خو زما مشوره ومنه او دغه نجونې له خالد سره بصرې ته واستوه. زه څو تنه سپاهیان هم در سره استوم. که تا ته د اسلام د راتلونکي رښتیا هم زیاته ګرانه او مهمه وي نو دوی ته هدایت وکړه چې په بصره کې د کوم بغاوت مرسته ونه کړي. د محمد بن قاسم په زړه کې ناڅاپه یو سوچ را پیدا شو او د ده په سینه کې ډب شوي احساسات را وخوځېدل. جګ شو او په ناکرارۍ په خیمه کې قدم وهل پیل کړل. مالک د ده حرکات په غور وکتل. محمد بن قاسم به وار وار لاس موټی کول او د یوې ځواکمنې ارادې په وړاندې په جګړه کې و. په خیمه کې له څو ځله چکر نه وروسته بې له دې چې مالک ته څه ووایي له خیمې نه ووت او د څنګ په خیمه کې خالد ته ورغږ کړ. خالد په منډه بهر راووت او هغه ورته وویل خالده زهره او ناهید د کلي نه راوغواړه زر کوه. خالد په منډه کلي ته ولاړ. محمد بن قاسم مالک ته وویل ته زر تر زره 4 آسان تیار کړه. بیا یې سمدستي ورپسې زیاته کړه نه 5 آسونه، علي هم له موږ سره باید ولاړ شي. مالک چې د خبره واورېده امیدوار شو ویل نو ته هم له دوی سره ځې؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ که ستا اجازه وي زه به هغوی بصرې ته ورسوم او بیرته به راستون شم، زه به انشاءالله تر سهاره بیرته راورسېږم. مالک ځواب ورکړ د بیرته راتلو نوم مه اخله، غوره دا دی چې تاسو بیرته سند ته ولاړ شئ، زه به په څو شپو کې ستا میرمن هم هلته در ورسوم. محمد بن قاسم وویل زما دوسته زما په باب په وار وار غلط ګمان مه کوه. زما شخصیت داسې نه دی چې چیرته پټ شي. زه یوازې د څو شیبو لپاره کور ته ځم او هغه هم په دې صورت کې چې ته زما په واده باور وکړې او که صالح نن شپه له بصرې نه وای راخوځېدلی نو واده کوم چې د هغه تر رسېدو د مخه به زه بیرته راورسېږم. مالک وویل صالح غوندې سړی په داسې حالاتو کې د شپې سفر نه کوي، هغه د ورځې په عراق کې په سار قدم اخلي. زه آسونه تیاروم، که ته بصرې ته ورسېدې او د بیرته راتګ اراده دې بدله کړه زما پروا مه کوه. زه له تا سره یو سپاهي استوم، ته د هغه په لاس پیغام را واستوه، زه به له خپلو نورو ملګرو سره بیرته سند ته ولاړ شم. محمد بن قاسم لږ په غوسه غوندې وویل مالکه ته په وار وار ما مه پښیمانه کوه، که ستا په ما اعتبار نه وي نو نه ځم. مالک پښیمانه شو ویل نه زه د آسونو بندوبست کوم، تاسو تیار شئ. لږ ځنډ وروسته محمد بن قاسم، خالد، ناهید، زهره او علي په ګړندیو آسونو سپاره د بصرې په لور روان شول. محمد بن قاسم په لاره کې
له صالح سره د مخامخ کېدو د خطر نه د بچ کېدو په خاطر عامه لار پرېښود او نسبتاً په اوږده لار روان شو.